بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمند اوریدونکو یو ځل بیا د ایون نیوز سره ستاسو ورور باورجان ما په دې هیله چې روغ او جوړ او خوشحاله وئ او د ژوند په ښو ساعتونو کې وئ. قدرمندو فاونډیشن به مونږ تاسو بلها کتلی وي په هر ځای کې چې کوم دی نن سبا فاونډیشن دی د غریبانو مرسته کوي، خو دلته په کوهاټ کې یو فاونډیشن دی چې نوم لري آغوش الخدمت. آغوش څه ته وایي؟ آغوش وایي ګود ته، د مور ګود. په دې کې چې کوم دی اورفنز ژوند کوي، یتیمانان پکې ژوند کوي، خو داسې ژوند پکې کوي چې هغوی ته دا نه محسوسیږي چې دا یتیم دی. داسې هلکان هم پکې شته چې هغوی د مور او د پلار د دواړو د سایې نه محروم دي، خو دا داسې اداره ده چې د دې ادارې چې کوم مشران دي، د دې ادارې چې کوم خلک دي، هغه دغو ماشومانو ته دا نه محسوسوي چې یار دا اورپن دی، د دې یا مور نشته او یا پلار نشته. دومره مینه ورکوي چې بې انتها. او بیا خو وایي چې که د یو یتیم په سر باندې چا لاس کېښودو چې څومره ویښته د هغې د لاس لاندې راځي، نو هغومره نیکیانې مطلب هغومره اجر الله پاک هغې ته ورکوي. نو تاسو سوچ وکئ په دې اداره کې څومره ماشومان دي، څومره خلک دي چې هغه چې کوم دي څومره ماشومانو سره مینه کوي، څومره داسې مینه ورسره کوي چې لکه څنګه چې تاسو ته مو وویل چې د مور پلار کمی ورته نه محسوسوي. نو راځئ چې هغوی سره به یو څو خبرې وکړو او د دې ادارې په حواله د دې هغوی سره څومره ماشومان دي، څنګه ژوند کوي، خوشحال دي یا نه دي چې د کور را بهر دي، د دې په حواله به هغې سره یو څو خبرې کوو. مونږ سره اوسئ، چېرته هم مه ځئ. قدرمندو څنګه چې تاسو ته مو ویل چې څو ملګرو سره به خبرې کوو، دلته دا ملګري مونږ سره ناست دی، دې سره به یو څو خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه چل دی؟ ښه خیر ده. ژوند مو څنګه روان دی؟ ژوند شکر ده الحمدلله. ایون ده. خپل تعارف را سره لږ وکړئ. ما نام وسیم الله ده او بابری بانډه مې کله ده بیسي کوهاټ ولایم. جی دلته تاسو په کوم دغه باندې؟ دلته خو زه آفس بوای باندې یم او ما خو کوشش دا ده چې زه مخکې ته لکه ما آفس اسسټنټ ته اپلای وکړم، مخکې ته مې کوشش ته په دغه ټایم باندې زه آفس بوای جاب باندې لګېدلی یم. څومره وخت مو کېږي؟ ما تقریبا 9 مهینې پوره شولې. جی زړه مو مطمئن دی، خوشحال؟ ماشاءالله زه خو ډېر خوشحال یم. ویلې چې یو ډیپټي وي سړی خپله ډیپټینګ کوي او بله خبره خدمات ته، او دا یتیمان ماشومانان دي او دا خو بیاسري خلک دي، لکه یو قسم ته څوک یې نشته. مطلب دې لیکي دي موږ مشران یو چې الله پاک دلته لکه ډیپټي نه کړې ده او موږ ماشاءالله خدمات هم کوو د ماشومانو والا. څه مسله شي، څه منډه دړه وي، نو موږ 24 ګنټې ته تیار یو. ته چې دغه ماشومان ګوري او بیا خپل ځان ته ګوري چې یاره ته زه څومره خدمت کوم، نه څه محسوسوي؟ نو زه خو دغه محسوس کوم چې لکه مطلب موږ ماشومانو خدمات وکړو. پهله سټارټینګ کې چې زه راغلم زه ډېر لکه زړه مې دردېدل، ما یې چې یار دا یتیمانان ماشومان دي او پلار یې سړی دي کې داسې ماشومان دي چې مور یې نشته او پلار یې نه وي که نه. او بس زه لږ لږ دوست سره بس روزانه به سره کېناستم، مطلب خبرې همبرې کولې سره، نور مې سره کیل میل به مې کولو، ټینس و داسې فوټبال کرکټ ډېر مې سره کولو. اوس مې زړه پکې ماشاءالله پوه شو، بس خدمات هم کوو، خپله ډیپټینګ کوو، زړه مې اطمینان وي، سکون وي. ډیپټینګ ټیک ده، ډیپټینګ خپله کوونکي ده او خدمات یې دوله ډېر کوم. زه ډېر اطمینان، زه ډېر خوشحال یم ویلې چې خدمات ته او ډیپټینګ ده که نه. او ماشاءالله او ماشومانو ته هر یو فیسیلیټي میلاویږي دلته کې. تعلیم هم ماشاءالله ښه تعلیم ده، کالج غوندې تعلیم ده او ښه ماشاءالله ماشومان ډېر خوشحال دلته کې. او دویمه خبره خوراک هم ماشاءالله ښه خوراک ته دوله او داسې خوراک نو ماشاءالله نه ما نه یادېږي چې ما په داسې کور خپل کور کې داسې خوراک کړی لکه څومره دلته ماشومانو ته میلاویږي. هر یو شی مطلب سبایي ټیم ښه نشته وي، نشتې کې هرې نشتې کې انډې وي او مطلب تقریبا داسې خپل میانې مطابق سره حلوا وي نشتې کې. دوپهر کې ګوشت وي، ناري چوټه ګوشت لکه ناري غوښې نه مطلب بله خبره دلې نه وي او ماشومان سره ډېر مطلب خوشحال دي. ته وایي چې د آغوش چې کومه اداره ده دا ښه ده د دې ماشومانو دپاره، ډېر سهولت ورکوي؟ ماشاءالله دا ډېره ښه اداره ده. دا ماشومان چې کور کې ټیک د پلار یې نه وي، یو قسم ته به خپل تربور عزیزم هغه ماشوم باندې لاس نه کېږدي، خیال به نه کوي، یتیم باندې به تو خیال نه کوي. ویلې چې دا ماشومان دلته کې دي نو ډېر سیف دي او مطلب غلطو کارونه، چرسونه، سګرټ نشو تماشونه که نه، دا ماشومان سیف دي. یو قسم ته ډېر لکه دلته کې موږ ډېر خوشحال یو. دا الخدمت اداره ډېره ښه اداره ده او ډېر ښه کار روان کړی ده. ته څه وایې چې که دا ماشوم د دې خلکو دا ماشومان دلته راوستلي نه وی، دا اداره نه وی، نو دې ماشومانو نه به سبا څه جوړېدی؟ دې ماشومانو به ډېر سبا ډېر بد به جوړېدی. ویلې چې پلار د چا نه وي نو هغه خپل رور مطلب بل رور ته نه ګوري، تربور عزیز تره. ویلې چې زه خپله مطلب مشر یم که نه، کور والا ما ته خپل حالات ما باندې کوم تېر شي ما ته پته وه
او دا ماشومان چې دي ماشاءالله دل کې سیب دي او دا په کلی کې چې وي نو دا په سبب نشیم کولای تماشو ته بون تللی جګړې بین کولای غلی بین کولای مړی بین کولای هر یو کار به د ماشومانو کولای اوس نن دا دل رغلی ماشاءالله دل کې ښه خوسته تعلیم کوي دینی سبا کوي جذبې سره ماشومان خپل جذبه کوي لګي دل کې ډیر خوشاله دا ماشوم چې کله کور ته لاړ شي نو به دلته چې راشي به زنه ماشوم نه زه پوښتنه وکم چې چېرته کې خوشحاله کور کې کدلی نو دا ماشوم ماته دا خبره کوي زه دلته کې ډېر خوشحال یم دلته کې ماشاءالله ملګري مين ډېر دي او زه کلي کې چا سره نه کېږم که نه لکه کلي کې څوک چا سره تعلق یې نه وي مطلب یتیم باندې کمتیر خلک وي چې هغه په لاس کې ګرځي نشته نن سبا هغه خلک نشته دي ډیره زیاته مننه خوشحال شئ قدرمن شئ یو جهان مننه ډیره مهرباني بس دا ملګرو دا د ملګري خبرې تاسو واورېدې راځئ مخکې پروګرام ګورو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ څنګه چل دی ښه خیر دی الله فضل دی اول خو را د خپل تعارف لغون زما عبدالفتاح نوم دی لوور دیر سره مې تعلق ته ازمنټور دغلته جاب کوم دلته مې ذمہ داری ده څومره وخت نه دلته تاسو چې کوم دی جاب کوئ یو کال وشو یو کال نه چې کلم اداره سټارټینګ نه بس دلته د دې ادارې څومره وخت وشو دیم یو کال وشو یو میاشت یو کال تقریبا وشو ته د اداره مطلب چې تاسو سره بدل شوي نو دا اداره هغه ټایم نه جوړه شوې ده جی بالکل دلته بس هغه چې څنګه اداره جوړه شوه بیا ماشومان راتلو نه مخکې به زه دلته رادغ شوی وم دې ادارې کې کم قسمه ماشومان زیات وي پلار یې نه وي یا مور او پلار دواړه یې نه وي دلته خو ارفنز وي نو یتیم خو دا وي چې پلار د هغې نه وي او داسې ماشومان موږ سره هم شته دی چې دواړه نه وي نو فی الحال موږ کرایټیریا دا ده چې صرف پلار د هغه نه وي هغه یتیم موږ سره دلته وي د هغوی د سکول څه بندوبست وي سکول وایي که نه د ماشومان بالکل د هغې اصل داسې ده چې د رزق خو الله تعالی په کور کې هم ورکوي کپړه خوراک وغیره دا څیزونه مین څیز داسې وي چې زیات فوکس او هغه تعلیم مسایل وي نو د یو وجې نه موږ دا څومره سهولیت چې ورکوو نو هغه تعلیم دپاره ورکوو چې دا مستقبل یو داسې پر جوړ شي چې یو مسلمان ډاکټر وي مسلمان انجینیر وي مسلمان پروفیسر وي نو بهترین اداره موږ سره خپل سکول دی او په دې باندې زیات خرچه موږ دوی په تعلیم باندې کوو مطلب تاسو وایئ چې یاره دا چې کله بهر لاړ شي نو دا محسوس نه کوي چې ما داسې ژوند تېر کړی چې زما پلار نه بالکل موږ دا وایو چې زمونږ بچي خپل چې کوم بچي دی یا نور مالدار خلک کوم وي د هغې بچي په ښه ادارو کې سبق ویلی شي او یو یتیم چې هغه کې صلاحیت هم شته دی ذهین هم دی خو هغه صرف د مالی هغه حالاتو د وجې نه یا د هغه زمانې کوم حالات په هغه باندې الله تعالی راوستي هغه په وجه باندې شاته پاتې کېږي نو الخدمت فاونډیشن د هغه بې اسره او عرفن یتیمانانو دپاره یو اسره جوړه شوې ده هغې په خپل غۍ کې اخیستلې دي او انشاءالله دا امید ده چې دا دې ځای نه کله دا وځي نو دا به نه محسوسوي چې زه یو یتیم وم بلکې داسې به وایي چې زه یو بهترین اداره کې ما دلته سبق ویل دی دې ځای کې او دې ځای نه وتم او تاسو سره دلته څومره ماشومان دي دې ټایم کې 80 ماشومان دي موږ خو مستقبل کې زموږ پلانینګ دا دی چې موږ 200 تر ماشومان ورسوو دې کې صرف میل دی او که فیمیل هم شته نه فی الحال دلته موږ میل سټوډنټ دي د دوی روزمره زندگی څنګه وي ډیلی دا څه کارونه کوي لکه مطلب گیم کوي یا سکول ټایم وي یا داسې ګوره داسې ده دوی دپاره چې کوم موږ سلیبس تیار کړی دی په هغې کې سهار نه یو دا وي چې قرآن کلاسز وي مونځ وي د هغې نه پس تر یو فزیکل اکټیویټیز کې ایکسرسایز وي بیا د هغې نه پس ناشته وي ناشتې نه پس سکول ته راشي سکول کې 1 بجې پورې وي د هغې نه پس بیا ادبي زندګي حوالې سره کردار سازۍ په حوالې سره ته دوی موږ یو مختصر یو 100 منټه کلاس وي بیا خوراک هلته لاړ شي روټۍ ته روټۍ نه پس دوی ته موږ آرام ورکوو بیا د قرآن کلاس وي قرآن کلاس نه پس بیا مازدیګر مانځه نه پس دود وي د دود نه پس دلته په دې ځای کې بیا د گیم ټایم وي دا دې نه پس بیا ټیویشن وي د ماسخوتنه پورې بیا ټي وي ټایم په دې کې موږ ورکوو دوی ته سټډي کې او د هغې نه پس بیا دوی وده کېږي نو په هغه کې دا وي چې احادیث دعاګانې ادبي زندګي په حوالې سره په دې باندې مختلف موږ هغه ټایم ټیبل مطابق دا ماشومان موږ چلو مطلب دوی ماشومانو ته هغه سہولات هم موجود دي چې هغه بار ماشومانو ته شته هم نه بالکل تاسو به کتلی وي دیو چې هاسټل کم دی د دیو روم چې کم دی یا د سکول والا روم کم کلاس روم دی هغه تاسو وګورئ د هغې فرنیچر تاسو وګورئ یا د هغې نه علاوه نور سہولیات دي نو بهترین نه بهترین ادارې چې په هغه کې پیسز د 25-30 هزار پورې پیسز ورکړی کېږي نو هغه به انشاءالله دا به د هغې په مقابله کې سټنډرډ او بهترین معیاري اداره به وي ښه به وي د هغې په مقابله کې امید داسې دی تاسو کتی شئ په خپله باندې دلته د دوی مدرسه هم شته
او داسې ده دلته څنګه په دنیوي تعلیم باندې څومره فوکس وي او د هغې طرف ته توجه ورکړی کېږي دومره حده پورې موږ دلته په دیني تعلیم باندې هم توجه ورکوو لکه قرآن مستقل باقاعده قرآن کلاسز وي دغې نه علاوه د حفظ کلاسز دي دلته احادیث کلاسز وي د دعاګانې وي په هغې کې مسنون کې مې دعاګانې وي دغې نه علاوه سټوریز سیرت سټوریز موږ دې ته وایو خپل زموږ کوم عظیم شخصیات دي خلفای راشدین دي پیغمبران دي انبیا دي د هغې په حوالې سره د هغې د ژوند کوم سټوریز دي نو هغې دوی ته موږ بیانوو وایو ورته او ښایو ورته د دوی د جیب خرچې څه بندوبست وي جیب خرچه ګوره داسې ده هر یو سټوډنټ ته موږ 20 روپۍ ورکو پاکټ مینی روزانه کوم ورځ ورته پیسې ورنکړو د بهر نه ورته د 20 روپو هر ماشوم ته سیس د کلاس راده کېږي ځکه چې موږ خپل بچو ته جیب خرچ ورکو دا ورکړی کېږي دې نه علاوه ته دوی صحت خوراک کپړې چې څومره سټیشنري سکول دا ټول اخراجات د موږ په خپل الخدمت فاونډیشن کوو دې نه علاوه که چې کور تمزینو د هغه خرچه هم موږ دې ته د کتلو راتلو کرایه ورته ورکو دغې نه علاوه ته دیو چې نور ضرورت زندگی کوم څیزونه دلته لګي نو هغه دې ته بر وخت موږ راوړو او هغه پیسې موږ دیو ته ورکو او که چېرته داسې خورې راشي لکه څنګه چې اخترونه دي نو هغې ولا پیزار کپړې څه بندوي بالکل تاسو به کتلي وو تاسو زموږ پیج وزټ وکړئ نو داسې دا 2 اختره تېر شي نو 2 اختره کې هر اختر ته موږ دیو ته 2 جوړې کړلې بهترین شوز هم ورته کړلې د هغې نه علاوه ګفټ په طور باندې چې موږ خپل بچو ته ګاډي اخلو یا کلونې اخلو یا سپورټ سامان اخلو نو هر ماشوم ته موږ ځان له سپورټ سامان او یا کلونې وغیره ایج وایز هغه مور ته ورکړي او پاکټ مني طور د اختر خرچه هم دې ته موږ ورکړې وه د هغې نه علاوه کپړو شوز دې نه علاوه هغه هم موږ ورکړي د دې داري فنډ دا څه ترتیب دی بهر خلک سامان راوړي بالکل داسې ده الخدمت فاونډیشن ته دې سرپرست دی او چې کوم کمې کوتاهي وي نو د هیډ اپیس نه پوره کېږي زموږ ریجن دی د هغه نه پوره کېږي او الحمدلله کوهاټ لوکل خلک هم الله تعالی ولې دا توفیق ورکړی دی چې هغه زموږ سره برفون تعاون کوي خپل کوشش کوي موږ سره دلته چې کوم دی بصلاحیته ماشومانان هم شته چې هغه نتونه ویلی شي شعرونه ویلی شي یا تقریرونه کولی شي نو دا ایکسرسایز تاسو ورباندې دلته کوئ بالکل هر څیز ګوره تاسو به کتلی وي زمونږ ځان اکټیویټي روم دی نو په هغه اکټیویټي روم کې د ماشومان کې دا صلاحیتونه موږ پیدا کوو کوم پټ صلاحیتونه وي د ماشومانو کې موږ هغه را پیدا کوو که تقریري صلاحیت وي تحریري صلاحیت وي دې نه علاوه دې کې نور ټیلنټ وي هغه ټیلنټ موږ را بهر کوو را ښکاره کوو نو په دې کې زموږ سره بهترین کلاډیان هم شته تاسو ته پوه شئ بالران بیټسمینان فوټبالرانو دغې نه علاوه سپیچ انګلیش سپیچ اردو سپیچ او بهترین نعتخوانان ملي نغمې هر قسم صلاحیت باصلاحیته ماشومان دل سره موږ سره موجود دی او شته دی دلته ماشومانو کې که تاسو ته ښکاري په نظر باندې تاسو ته راځي نو داسې یو نعتخوان غوندې راوغواړئ چې یو څو 2 شعرونه ورنه بالکل زه تاسو ته راغواړم یو منټ کې دلته یو ماشوم دی عقیب اجا شاباس دلته اداره کې تاسو اردو ورسره وایي که پښتو اردو اصل کې مسله دا ده چې دا کوم نوي ماشومان راغلي دي نو هغه اردو سره بالکل نابلد دي دا داسې پسمانده علاقو دي چې هغه اردو نه ورځي ظاهري خبره ده موږ کوشش کوو چې اردو سکول کې انګلیش وي او دلته اردو پښتو میکس وي نو کوم زاړه سټوډنټ دي موږ اولډ سټوډنټ یو هغه سره اردو وایو نوي ماشومان دي هغه سره پښتو ګډای کېږي ډېره زیاته مهرباني شکریه السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه چل دی ښه څه نوم دی ده عاقب قیوم څنګه عاقب قیوم ښه د کوم ځای سره تعلق ساتئ تاسو شکردرې سره سکول وایي څوم کې فورت کې د مدرسې سبق وایي څومره سپاره کې قرآن مې ختم کړی دی قرآن دې ختم کړی دی اوس څه کوې بس حفظ کوم اوس مې سټارټ کړی دی عمل سالون مې هلکه حفظ دې اوس سټارټ کړی دی ښه سنات شعر وغیره څه درځي تلاوت وکړه الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحث على طعام المسكين الذين هم الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم جزاك الله سنات وغيره درځي کوم نات درځي
من نغمة رزي. مینې نغمه درځي. کومه مینې نغمه درځي ووایه. بسم الله الرحمن الرحیم. پاکستان 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 میرا اے نام پاکستان. پاکستان 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 میرا پیغام پاکستان. محبت امن ہے محبت امن ہے اور امن کا پیغام پاکستان. پاکستان پاکستان میرا اے نام پاکستان. خدا کی خاص رحمت ہے بزرگوں کی بشارت ہے. کئی نسلوں کی قربانی کئی نسلوں کی محنت ہے. اثاثہ ہے دلیروں کا شہیدوں کی امانت ہے. جبھی تاریخ نے رکھا ہے اس کا نام پاکستان. پاکستان پاکستان میرا اے نام پاکستان. پاکستان پاکستان میرا اے نام پاکستان. دا دې کوم ځای نه زده کړې ده؟ همدلته کې زده کړې. ښه چېرته په ټي وي باندې کتلې وه که هلته لیکلي وه پروګرامونه کومې. ښه دلته پروګرامونه کېږي هغې کې ته وایې که نه؟ نور صرف نغمې پکې وایې که نه نتونه وغیره پکې هم وایې؟ دا وایي. ها السلام علیکم. وعلیکم السلام. عمران صاحب لګ ردی خوشا ستاسو څه نوم دی؟ قاسم قیوم. قاسم قیوم دا دی ورور دی؟ یو بل دی. ها یو بل دی ورور دی. ماشاءالله ماشاءالله سکول وای؟ سیم کې؟ دریم کې. ماشاءالله ماشاءالله د قرآن تلاوت کوي؟ کومې سپاره کې؟ پنځمې سپاره کې. ماشاءالله دوستانو دا تاسو کتی شئ څه عجیبه ماشومان دي. الله زه خو یې ځان ته حیران پاتې کړم. تا ته څه درځي؟ تلاوت درځي. زه هم تلاوت وکړم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. جزاک الله ماشاءالله ډیر ښه دی یار. ښه ته خو ډېر تکړه یې یاره. استاد در سره محنت کوي که نه؟ څومره محنت در سره کوي؟ ډېر. دلته خوشحال یې؟ څومره وخت مو کېږي تاسو؟ کال مو وشو دلته. ژوند څنګه روان دی دلته؟ ښه روان دی. نعت درځي؟ نعت یې ووایه. بسم الله الرحمن الرحیم. तेरे सदके में आका सारे जहाँ को दीन मिला भी दीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह. सिमते नबी बू जहल गया आका से उसने ये कहा गर हूँ नबी बतलाओ ज़रा मेरे मुट्ठी में है क्या. आका का फरमान हुआ और फजल रहमान हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर
नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। अपनी बहन से बोले उमर ये तो बता क्या करती थी, मेरे आने से पहले क्या चुप के पढ़ती थी। बहन ने जब कुरान पढ़ा सुन के कलाम पाक खुदा, दिल उमर का बोले उठा ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह। नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाल्लाह ډیر خدیخه ډیره زیاته مهرباني خوشحال شي زه ملګرو تاسو دا ګوري څومره بصلاحیت ماشومان دي، څومره صلاحیتونه دي پکې د چا په وړاندې نعت ویل یا داسې تلاوت کول زه وایم چې ډېر زیات ګران دي، خو دا د دوی د استادانو برکت دی چې دوی سره څومره محنت کوي، څومره مینه ورکوي، دا د دوی برکت دی. پروګرامونو کې په دوی باندې شرکت هم کوي. نو دا د اغوش الخدمت چې کوم ډپارټمنټ دی دې سره تاسو ملاقات مونږ وکړو. تر بل پروګرامه پورې خپل باور جان ته ورکړئ اجازت د خدای په امان.